سلامونه ګران دوستانو مینهوالو بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یوې ویډیو کې زه تاسو ته ټول مکمله طریقه درښیم چې څنګه کولی شئ په همسټر کامبیټ کې خپل بایننس بایبیټ اوکیکس یا بله صرافي ورسره وصل کړه او هغې ته زموږ دا کوم سکې کوم کوینس چې موږ ګټلي دي د هغه ویډرا موږ ته راسي. او هغه کسان چې مخکې مثلا خپل ټون کیپر ورسره وصل کړی دی یا بل والټ یې وصل کړی دی او اوس غواړي چې مثلا بایننس ورسره وصل کړي یا بل والټ ورسره چینج کړي بدل یې کړي او ورسره وصل کړي نو هغه طریقه هم درښیمه. نو ویډیو تر پایه کې ویډیو چېرته خوښه ویډیو ته لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. ګورو تاسو کې چېرته راغلی همسټر ته سیده ملګرو همسټر ته به راسئ خپل همسټر اکاونټ به راخلاص کړئ. همسټر هم چې کله راخلاص کړئ ملګرو نو دلته تاسو راځئ په دې ایرډراپ اپشن به تاسو ورته کلیک کوئ. په دې ایرډراپ اپشن به تاسو کله ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو نه سوشن ګوره غواړي. دلته ګوره ملګرو اول سر کې سیده بایننس د سیده ملګرو بل ویډیو کې ما هم تاسو ته ویلي وو چې څنګه کولی چې خپل همسټر سکې ولیکو بایننس ته یا اوکیکس ته یا بایبیټ ته یا تلیګرام والټ ته. نن مکمل طریقه درښیم چې څنګه کولی شو بایننس ته یې ولیکو بایننس سره وصل کړو. ګوره ملګرو اول څه د بایننس د دوم اوکیکس ته دریم څه د بایبیټ ده او بل څه د تلیګرام والټ د څه نه ملګرو او بل ملګرو ای بي آی ایکسچینج ده او بل آن چین ایرډراپ ده لکه ټون کیپر. نو ملګرو که چیرې که تاسو ملګرو مثلا ټون کیپر ورسره وصل کړي بایبیټ هم ورسره وصل کړي اوکیکس هم ورسره وصل کړي دي او غواړي هغه چینج کړي مثلا اوس غواړي چې بایننس ورسره وصل کړي او غواړي مثلا بایننس چینج کړي ټون کیپر ورسره وصل کړي نو تاسو به راځئ دلته به کلیک کوئ په څه شي به ورته کلیک کوئ ملګرو دلته په دغه کلیک کوئ. ګوره ملګرو دلته به راځئ ګوره دلته په دغه ځای کې ورته کلیک ګوره ملګرو زه لږ بهر لاړ شم سیده ریست ویډرا اپشنز ګوره ملګرو دغه ځای کې ګوره کوز تاسو ته ښکاري ریست ویډرا اپشن که چېرته تاسو غواړئ چې خپل مثلا والټ ورسره چینج کړئ نو د دې باید تاسو ورته کلیک کوئ. زه اوس غواړم بایننس ورسره کنیکټ کړم دا د ما کومې سکې چې دي دا بایننس لاړ شي نو په دې بایننس باندې ورته کلیک کوم نو بایننس کې به تاسو اکاونټ حتما لرئ بایننس کې به اکاونټ لرئ او بایننس کې هم KYC کړی دی. نو بایننس باندې ملګرو ورته کلیک کوم چې نو دلته راته وایي چې ډو یو هاف بایننس اکاونټ زه ورته کلیک کوم یس آی هاف اټ په دې ورته کلیک کوم دلته ماته وایي چې همسټر ډیپوزیټ ادرس دې کې راښکه غواړي ملګرو په دې کې او دلته میمو راښکه غواړي. اوس ملګرو دلته هېڅ کار نه کوم زه خپل بایننس ته بایننس راخلاصومه راځم ملګرو دلته راځم بایننس ته بایننس مې راخلاص ګوره ملګرو دا د ډیپوزیټ کېټي ده چې دغه په اړه هم زه ویډیو درته جوړوم. دلته به تاسو څه شي ورته لیکئ دلته به ورته لیکئ ډیپوزیټ همسټر ګوره ملګرو په دې سر کې درته ښکاري نو دلته به پلیز چوز نیټورک فرست نو دلته به تاسو څه شي کلیک کوئ په دې ځای به ورته کلیک کوئ ټون کوین په دې ځای به ملګرو تاسو ورته کلیک کوئ په دې چې کله ورته کلیک کوئ نو لږ شان درته انتظار باسي ګوره ملګرو اول به دغه ملګرو تاسو دلته کاپي کړئ سیده دلته به دغه کاپي کړئ په دې ځای به زه ورته کلیک کوم داسې کاپي کړم بېرته راځم همسټر ته دلته به راځم دغه ادرس به دلته پیسټ کړم دغه ملګرو سیده دغه ده نو دلته ما نه میمو غواړي سیده ملګرو میمو اوس کوم بېرته ځم بایننس ته بایننس ته راغلم ملګرو دغه وینئ دغه خپله میمو ده نو دغه ځای کې زه دا کاپي کوم ملګرو دغه کاپي باندې ورته کلیک کوم چې کله کاپي کړې راځم بېرته او بل ته راځم دلته میمو ورته پیسټ کوم دلته ملګرو میمو ورته پیسټ کړم نو دلته څه شي ورته لیکم دلته ورته کلیک کوم سیف اینډ چوز باندې ورته کلیک کوم دا ملګرو سیف اینډ چوز په دې باندې ورته کلیک کوم نو دلته راته وایي ریکویسټ سکسیس ګوره ملګرو تھینکس ویل ډن ګوره ملګرو او بېرته راځم ګوره ملګرو د ما بایننس ورسره دلته کنیکټ دلته ګوره شین ټیک مارک یې راکړه نو د ما کومه سکې چې دغه مثلا 240 میلیونه سکې دي دا سکې 11 ورځې بعد باید ما هغه ته لاړ شي بایننس اکاونټ لاړ شي هر څومره قیمت یې سکې $1 ورسره $2 ورسره $0.5 څخه کم اخیسته نو دا به ټول ځي د ما بایننس اکاونټ ته. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي ویډیو مو چېرته خوښه شي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مو ملګرو ته شریک کړئ هغوی هم یو څه تر زده کړي. نو دا زموږ نوې ویډیو او که ویډیو مو خوښه شي ویډیو سره لایک کړئ تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مخته مو ښه شه.